السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به یو څه د پښتو ژبې لغتونه ووایو او داسې به وکړو چې په اخر کې د درس ستاسو د ښوونکي په مرسته باندې تاسو به دا لغتونه ولیکئ او بیرته یې سره جلا کړئ. په بله معنا دا هر لغت چې تاسو وینئ هغه توري چې سره موښلېدلي دي، سره جنګېدلي دي، جلا جلا یې ولیکئ، د هر یوه څخه جلا. مګم دا په ټولګي کې وکړئ د دې درسه بعده. او که تاسو کوم سوال لرئ یا څنګه لیکل کیږي، ستاسو ښوونکی به تاسو ته راسي او تاسو سره به مرسته وکړي. نو راسئ چې نن د یو څو لغتونه د پښتو ژبې ووایو او بیا یې معنا یې ووایو او بل دا لغتونه داسې ولیکو سرچپه یې ولیکو. موږ خو داسې کوله، اول تور به مو رااخیستله سره موښلوله به مو. دا داسې کوو چې موږ دا توري لغت لرو، توري سره موښتي دي ځینې یې، هغه غواړو چې سره جلا یې کړو. دا په دې معنا چې زموږ بیا ښه زده کېږي. که ستاسو فکر کړی دا زموږ څلور ګروپه یا څلور برخې د پښتو ژبې چې وې د تورو په دغه کې په کار راځي. که تاسو سره اچولی سئ، تاسې باید بیرته سره نښلولی سئ یا سره موښلولی سئ. تاسو کولی سئ چې بیرته سره جلا هم کړئ. نو راسئ چې اول یو څو لغته د پښتو ژبې ووایو، معنا یې ووایو او بیا کوښښ وکړو چې په خپل ورځنی کار کې دا استعمال کړو. ښه، اول لغت دی روغتون. روغتون تاسو پوهېږئ کوم ځای دی؟ هغه ځای دی چې یو څوک مریض وي، ناروغه وي، ورځي ورې او ورې تداوي کېږي. ډاکټران شته، نرسان شته او دوی ورې تداوي کېږي. دا روغتون دی. تاسو کولی سئ چې د کندهار په ښار کې د یو څو روغتونونو نوم واخلئ. هغه بیا خپل په کتابچه کې ولیکئ او بیا ښوونکي ته یې وښکاره کړئ. دا و روغتون. روغتون کوم ځای دی؟ هغه ځای دی چې خلک ورځي، ناروغه وي، ورې خپل تداوي کوي او جوړېږي. بل لغت دی پوهنتون. پوهنتون کوم ځای دی؟ پوهنتون هغه ځای دی چې د لیسې د فارغېدو بعده زده کوونکي ورځي او خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، چې بالاخره بیا دوی په خپل کسب کې راوځي. هر کسب چې که هغه ژورنالیست وي، لیکوال وي، که هغه ښوونکی وي، که هغه انجینر وي، که هغه ډاکټر وي، که هغه داسې نور. نو پوهنتون یا ملا وي، پوهنتونونه شته چې ملایان ورځي درس وایي او ملا کېږي. نو دا و پوهنتون. درملتون. درملتون هغه ځای دی چې درمل پکې دي. دا درمل دوا ته وایي. دوا اصلا پښتو نه ده، درمل پښتو ده. په دې خاطر یو ځای ته چې دوا یې خلک ورځي هغه درملتون دی. ته درمل اخلې، دا درملتون شو. کتابتون. کتابتون هغه ځای دی چې تاسو ورځئ کتابونه لولئ. ورې کتابونه شته، ډېر کتابونه وي، تاسو ورځئ کتابونه لولئ او بیرته یې ورې ږدئ. او یا داسې هم کیدای شي چې په ځینې هېوادو کې کتابتون ته ورځئ، دوی خپل عضویت لري. تاسو کولی شئ چې د یو څو ورځو لپاره هغه کتاب راواخلئ، کور ته یې راوړئ، ویې لولئ او بیرته یې هغه وروړئ. دې ته کتابتون وایي. چې په ډېرو پوهنتونونو کې کتابتون شته، په ډېرو لیسو کې کتابتون شته، او باید داسې چې په هر ښوونځي کې باید یو څه ناڅه باید یو کتابتون ولري. که کوچنی هم وي باید ویې لري د خپلو زده کوونکو لپاره. نو دا دی کتابتون. اوس به راسو دا لغت تاسو باید داسې بیخي خبر یاست. وړکتون. دا تاسو چې اوس دلته ناست یاست، موږ دې ته وړکتون او یا ښوونځي ورته وایو. ځکه زموږ وړکتون او ښوونځي ده، دواړه دي. دا وړکتون دی. وړکتون په ډېرو هېوادو کې هغه ته وایي چې د اول ټولګي له مخه زده کوونکي
چې دوی دې ته چمتو کوي چې اول ټولګي ته بیا ولاړ شي. که څه هم په افغانستان کې دا هم ده، خو البته شاید اوله ټولګي دویمه ټولګي هم ولري. په نورو هیوادو کې چې د وړکتون اوله ټولګي دویمه ټولګي نه لري، یوازې وړکتون دی چې د زده کوونکي ډېر کوچنیان دي، 4 کالو 4.5 کالو یا حتی 5 کالو باندې، بیا نو دوی چمتو کوي اوله ټولګي ته. ښه، بل لغت دی زیږنتون. زیږنتون لکه د لغت د سر څه چې معلومیږي، زیږنتون چې ته وایي، زیږنتون هغه دی چې هغه کې کوچنیان پیدا کیږي. هغه روغتون دی، مګر د داسې روغتون یوه برخه ده چې یوازې هغه میندې ورځي چې اولادونه لري او اولادونه یې پیدا کیږي، دې ته زیږنتون وایي. تاسو په کندهار په ښار کې نه پوهېږم چې موږ ورې زیږنتون یوازې زیږنتونونه لرو، که یې ولرو تاسو ښوونکي به تاسو ته ووایي. زه په خبر یم په کابل کې زیږنتون یو د ډېرو مشهوره زیږنتونو څخه د ملالۍ زیږنتون دی چې اوس هم شته او ډېر فعاله دی. او ملالۍ تاسو پوهېږئ چې د کندهار یو پیغله وه، یو اتله ښځه وه، د انګریزانو پر ضد باندې دې مبارزه کړې ده او زموږ ځوانان یې، زموږ غازیان یې دې ته چمتو کړي دي چې د انګریزانو په وخت کې ډېر وخت دمخه جګړه وکړي او خپله خپلواکي د لاسه کړي. نو ملالۍ د کندهار د ښار ده او د ولایت ده، وبخښئ، د کندهار د ولایت ده، ډېر زموږ اتله ښځه ده، د ټول افغانستان اتله ده. نو په کابل کې یو زیږنتون د هغه په نامه دی، ملالۍ زیږنتون. دا هم یو تاریخي برخه لري، ځکه غواړي چې دغه ډېره اتله ښځه وه، نو هر افغان چې پیدا کیږي د دې په نوم باندې دا زیږنتون و چې نظر دا و چې اګر دغسې اتل راووځي. خیر، دا یو د تاریخي یو و. او بل میلمستون، لکه د لغت څه چې دی میلمه، چې یو ځای میلمستون چې یو ځای اوسېږي په یو څو عمر دپاره. په انګریزي کې د څو لغتونه لري، مثلا یو لغت دی هوټل دی. هوټل دا نه چې ډوډۍ خورې، هوټل هغه دی چې ورې پکې اوسېږي هم، یا موټل یا هوټل، دې ته میلمستون وایي چې ورې پکې اوسېږي. مثلا یو ښار ته ځې چې هغه ته ورې سیلانی یې، ته ورې سیل کوې، کور شی نشته، نور دوستان نشته چې ورسره واوسېږي، نو ته به ورځې مجبور یې چې ولاړ سې یو ځای واوسېږې د شپې. نو چیرې ځې؟ میلمستون ته ځې. نو دغه یو څو لغته وه. خدای وکړي چې دا لغتونه تاسې په خپلو روزمره ورځو کې استعمال یې کوئ، ویل یې کوئ، بیا بېرته دغه لغتونه چې دي سره جلا یې کړئ، دا ټوله کم توري چې دي. یا اوس ستاسو وظیفه دا ده، ستاسو دنده دا ده چې دغه اووه لغته دي، نه یوازې دا زده کړئ، معنا یې زده کړئ، بلکې اول داسې وکړئ چې په خپل کتابچه کې یې ولیکئ جلا جلا، ستاسو ښوونکی به ستاسو سره مرسته وکړي. او بل به داسې وکړئ چې دغه لغتونه به سره جلا کړئ. مثلا روغتون، تاسو ووایاست چې څو توري دي، دا توري به سره جلا کړئ. مثلا ولیکئ چې ر جمع وو جمع غین جمع ت جمع وو جمع نون، مګر جلا جلا یې ولیکئ، دا ټوله دغسې. نو یو بله موضوع ده، تاسو دلته لیدلي چې د دې لغتونو چې موږ دلته لرو، اخر یې ګرده یو رقم دي، تون تون تون، ګرده تون دي. تون معنا ځای. تاسو دلته وینئ دغه تون چې دی، دلته تون، دا تون، دا تون، دلته تون، تون او تون. پښتو ژبه کې تون ځای ته وایي. اوس مثلا کتابتون، د کتاب ځای. درملتون، د درمل ځای، چې هغه کې موږ هغه وخت دوا ورته وایو، مګر مثلا درمل دی په پښتو ژبه کې. پوهنتون، چې پوهه کې پکې کېږي. روغتون، هغه نفر چې خپل روغېږي، چې ناروغ یې ورې ورځي او ډاکټران او نور مرسته ورسره کوي او دغه نفر
بیرته صحت لاسته راوړي. وړکتون، وړک معنا کوچنیان، د کوچنیانو ځای. زیږنتون، د زیږې ځای. میلمستون، د میلمه ځای. یعنې که یو سړی یو بل ښار ته ولاړ شي، یو بل هېواد ته ولاړ شي، هغه میلمه یې دغه ځای. نو دا ډېر ښایسته، ډېر ښه لغتونه دي د پښتو ژبې. او هیله دا ده چې تاسو دا نه یوازې زده کړئ، بلکې تاسو دا باید هره ورځ په خپل روزمره کې استعمال کړئ. او تاسو ته زه باید تکرار وکړم ګرانو زده کوونکي چې دوې دندې لرئ. یوه دنده دا ده چې دا به تاسو لیکئ او بیرته به دغه توري سره جلا لیکئ، دا یو. دوهم دا چې بیا تاسو د هغه لغت په جمله کې استعمال کړئ. جمله ولیکئ، په جمله کې دا لغت استعمال کړئ، دا ټول لغتونه، دا اووه لغته چې دي. او ستاسو ښوونکی به ستاسو سره مرسته وکړي. نو دغه وه د نن ورځې یو څه پښتو ژبې لغتونه. زه تاسو پر خدای سپارم در بلې اونۍ پورې. نو بلې اونۍ پورې د بل درسه پورې. د خدای په امان. سلام علیکم.